علیکم ملګرو، لاندې تاسو ته دا پکچر ښکاري، دا ویډیو د زه تاسو سره مخکې بیا شیر کوم. خو لومبې درته یو خبره کلیریفای کومه چې پرون یو ویډیو گردش کوي لومبې په واتساپ کې او د هغې نه پس بیا هغه فیسبوک باندې چې زما فیس چا په اے آی باندې ایډیټ کړی جنریټ کړی او نن هغه کس هغه ملزم هغه د مردان پولیس سره د الله پاک خو کې هغه گرفتار هم کو او دغه اوریجنل ویډیو چې دی هغه موږ سره ملاو شو. موږ ته چې کومه دغه اوریجنل ویډیو د دې فیک باندې چې کومه ایډیټ شوې ده هغه موږ سره شته. نو ملګرو دا ویډیو تاسو لومبې ما سره وګورئ، د هغې نه پس سره بیا دوه خبرې کوم. زما مجیب زلمی سره ذاتي تنازع وه. موږ د یو کور خلک یو فیملی نه بیلونګ کو او ما د ټارچر کېدو دپاره دته نقصان رسېدو دپاره ما دا حرکت وکړو. ما د دې ویډیو پیک جوړه کړه او اے آی باندې مې جوړه کړې ده او دا اوریجنل ویډیو ما سره شته چې دا اوریجنل د ده نه ده او دا ما پیک جوړه کړې ده په اے آی باندې. په دې ما پیسې ورکړي دي او زه ما نه ډېره غټه غلطي شوې ده. زه په خپله غلطۍ ډېر سخت ستومان یم او زه به مجیب زلمي نه معذرت وکړم او ډېره غټه غلطي مې کړې ده. ملګرو دا ویډیو به تاسو کتلی وي. الله تعالی دې حمایت الله معیار صاحب سره، زمونږ ډي اس پي اجاز خان صاحب سره او د دې نه علاوه زمونږ ای سی چو ذاکر خان سره الله پاک ډېر زیات ښه وکړي چې په نن ورځ کې هغې ملزم هم راونیسو او د هغې نه پوره کلیریفیکیشن هم وکړو. زما چې به چا باندې شک و د الله خاطر وکړئ، چا لوم خپې مه وخئ، د چا د بېعزتۍ کوشش هم مه کوئ او مه داسې په داسې قسمه دا اے آی دور دی، آرټیفیشل انټیلیجنس دور دی، په دې کې په هر چا باندې داسې وار کیدی شي او زه اوس هم وایم چې دا دومره اسان کار دی چې سبا بیا په ما باندې دا وار کیدی شي، بله ورځ بیا په ما باندې دا وار کیدی شي، مختلف اکټس په ما باندې داسې کیدی شي. تاسو به ملګرو کله هم په دا شیزونو باندې اعتماد نه کوئ تر هغې چې تر څو پورې تاسو خپله کلیریفای شوي نه. دا نن چې یو کس لګیا دی او په ما پسې دا ویډیو کوي یا په ما پسې خندا کوي یا زما د تذلیل کولو کوشش کوي، همدا کس په خپل ګریوان کې وګوري سبا په ده باندې هم دا ورځ راتلی شي چې یو انسان د بل د عزت خیال وساتي، الله تعالی به د هغه د عزت خیال ساتي. او ملګرو ویډیو مې ځکه لیټ وکړه، پرون دا ویډیو هم ما کوی شو، خو دا نن ما ځکه وکړه چې زه تاسو ته د پروف سره د ایویډنس سره د ثبوت سره زه تاسو ته دا خبره وښیم، ځکه چې اوریجنل ویډیو چې دی هغه ما سره موجود ده چې کومه د دې اوریجنل ویډیو د هغې باندې دا فیک ویډیو جوړه شوې ده زما د ذلیله کولو دپاره. نو پوره ایویډنس ما سره شته. اوس مې ځکه ویډیو وکړه چې اوس ما د پروف میلاو شو، زه تاسو تسلیموی شم ځکه چې زه په خپله باندې تسلیم شوم. ډېر زیاته